د الله تعالی محبت سړی دې ته مجبور کوي چې د الله د مخلوق سره سړی اسانی وکړي. تاسو ګورئ دنیا کې دا قانون دی چې د سړی د یو چا سره محبت وي د هغې د ټولو کورنیو د ټولو خاندان سره محبت وي، د هغې د وطن او د مځکې سره لا محبت وي. نو چې کله ستا د الله تعالی سره محبت دی نو دا خو د الله تعالی مخلوق دی، د دې سره به ستا محبت څنګه نه راځي. زموږ د امت کې یو لیونی تیر سوی دی مجنون چې هغې د عشق زندگی تیره کړې ده، د چا باندې عاشق دی؟ په لیلا باندې عاشق دی. د هغې زموږ په دې کتابو کې ډېرې زیاتې واقعات را نقل کیږي او هغې ته الله تعالی عجیبه د جنون او د لیونتوب عشق او مزاج ور کړی و د لیلا سره. یو کتاب کې لیکلی دی یو ورځ په یو لاره کې را روان دی، عرب خانه بدوش کوچان خلک او مجنون په عربو کې او لیلام په عربو کې. نو دی چې به کله یو ځای کژدۍ جوړې کړې د کژدۍ به دیوالونه ولو، بیا به دوباره ورځ هغه کژدۍ وړلې هغه دیوالونه به پاتېدل، بیا به بل ځای خیمې او کژدۍ لګولې، بیا به بل ځای لګولې. مجنون یو ورځ د ملګرو سره روان دی چې کومه کژدۍ ولاړه د کژدۍ تللې ده او کژدۍ بار سوې ده، د کژدۍ هغه د کونج دیوالونه آثار پاته دي. نو مجنون لګیا سو د دیوالونه مچوي. نو هغه ملګري چې ورسره دی هغې دستي د لاس ونیوی، مجنونه ته خو رښتیا لیونی یې، د دیوالو څه ته څه غواړې؟ دی څه ورته وایي؟ وایي لقد امر علی الدیار دیار لیلا، زه د لیلا پر کور باندې رالمه، اقبلو زلجدار زلجدار، زه دا دیوالو مچوم دا دیوالو مچوم. وما حب الدیار شغفنا قلبی، د دیوالو محبت زه دې ته نه مجبوره کړی، ولکن حب من سکن الدیار، چې دې دیوالو کې کوم څوک اوسېدلی دی د هغې محبت زه دې ته مجبوره کړم. نو د لیلا محبت هغه دې ته مجبوره کوي چې هغې د لیلا د کور دیوالونه مچوي. نو د الله محبت به سړی څنګه دې ته نه مجبوره کوي چې د الله تعالی د مخلوق سره د الله د عیال سره سړی محبت وکړي او د هغې نصرت وکړي، د هغې مدد وکړي، د هغې غمخواري وکړي او د هغې سره کومک وکړي او د هغې د پریشانۍ د لرېوالي فکر وکړي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي مجنون په کوڅه کې را روان دی، نو سپی را روان دی په مخه باندې، نو مجنون هغه سپي ته ورغوټس، هغه سپي پښې ورمچوي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي فای سگ مجنون بوسید خلق گفت این چی بود. مجنون چې کله د سپي پښې ورمچ کې خلک ورته ویل مجنونه دا څه کوې؟ ده څه ورته ویل؟ گفتو سگ این سگ در کوچه لیلا رفته بود، دا سپی ورځ د لیلا په کوڅه کې تیر سوی دی، زما د لیلا سره محبت دی، نو د هغې د کوڅې د سپي سره زما محبت دی. مولانا روم رحمت الله علیه اخر سوی عشق لیلا که کم از مولا بود. مجنون د لیلا په عشق کې لیونی دی او ته د الله عاشق او د الله بنده او د الله محبوب ځان بولې، د الله محبت به د لیلا د محبت څنګه کمی؟ و عشق لیلا که کم از مولا بود، گوی گشتن بحر آن اولا بود. د الله په محبت کې د ځانه سګین جوړول چې کم طرف ته ګیلیږي هغه طرف ته د الله محبت ته ځان رسوي. زه دا وایم چې دا میاشتې دا د روژې مبارکې میاشتې دي، پر انسانانو باندې ډېرې د سختۍ زمانه ده، پر انسانانو باندې ډېرې د ګرانۍ زمانه ده. د چا د بچانو د روژه مات بندوبست نسته، د چا د بچانو د پیشلمي بندوبست نسته، څوک د مسجدانو په دروازو کې چیغې وهي، څوک د چا پر دکانو باندې ګرځي او څوک د خپل عیال نفقه په کم شکل باندې چولوي. نو دا صرف پر هغې باندې مې امتحان دی، پر ما او تا باندې مې امتحان دی چې هغې د دې خپلو ضروریاتو د دې خپلو مجبوریو صبر په کم شکل کولی شي، او ما او تا باندې امتحان دی چې ما او تا د دې بنده مرسته په کم شکل کولی شي او د دې بنده سره ما او تا کومک په کم شکل باندې کولی شي. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله دا د حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خلیفه دی، هغې ډېرې د حکمت ډکې خبرې کوي. هغې ورځ لیکلی دي په یو ځای کې لیکلی دي وایي چې کله موږ د الله تعالی عبادت کوو، که روژه نیسو، که لمونځ کوو، که هر عبادت کوو، دا عبادت موږ ته هلته په ښه راځي چې په زړه کې مې د الله سره محبت وي. که چیرې د انسان په زړه کې د الله سره محبت نه وي، که ټوله زندګي په عبادت کې تېره کړي، هغه عبادت د دې سړي په زندګي کې د یو بیشته
نتیجه او ثمره نه لري. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله وایي چې زه کله دعا کوم چې الله زما په زړه کې ستا محبت راواچوي، بنیاد ستا محبت دی، وایي زما په دې زړه کې الله تعالی الهامن یو خبره راواچوي، وایي عبدالحی ته زما سره محبت کول غواړې او تا زه در اوسه پورې لیدلی نه یم، لیکن زما سره تعلق جوړول او زما سره محبت په داسې شکل باندې غواړې لکه یو څوک چې یو ذات ویني بیا محبت ورسره کوي. وایي ما ته په دې زړه کې وایي چې عبدالحی په دې دنیا کې زما محبت، په دنیا کې زما لیدل کول، زما دید کول دا ناممکن دي، لیکن که ته زما سره محبت کول غواړې نو ما د خپل محبت طریقه هغه دا د خپل محبت مظهر د خپل بندگان یې شي. که زما د بندگانو سره ستا زندگی د محبت او د کومکی بیا خدا ښکاره ده چې ستا په زړه کې زما محبت ستا، او که زما د بندگانو سره ستا زندگی د بغض او د نفرت دي او د هغې مرسته نسې کولی، د هغې محبت د هغې غمخواري نسې کولی، بیا په دې دعوه کې درواغجن یې چې ته وایې زما په زړه کې ستا محبت. زه دا درته وایم چې دا ډېره نازکه مسله ده، په الله قسم ډېره نازکه ده چې انسان د الله تعالی محبت ته هلته رسیږي چې د انسان په زړه کې به د دې مخلوق سره محبت وي، او چې در څو پورې د مخلوقاتو محبت، د مخلوقاتو سره مینه، د مخلوقاتو د مشکلاتو کې مرسته کول د انسان په زړه کې نه وي، در هغې وخته پورې د انسان د الله سره محبت نشي راتلی. او چې در څو پورې د انسان په زړه کې د الله محبت نه وي، هغې که شپه ورځ د الله په عبادت کې تیر کړي، هغه عبادت د الله تعالی په دربار کې د یو بیشته قدر و قیمت نه لري. ځکه مولانا روم رحمت الله علیه عجیب حکیم انسان دی. هغه څه وایي؟ هغه وایي ز تسبیح و سجاده و دلق و نیست. د الله محبت په دې نه دی چې ګرده ورځ سبحان الله سبحان الله وایي. د الله محبت په دې نه دی چې غټه چپنه دې اغوستې ده. د الله محبت په دې نه دی چې رنگ دې ډېر دینداره جوړ کړی دی. د الله محبت د دې شانو سره کار نه لري. ز تسبیح و سجاده و دلق و نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. که طریقت غواړې، که تصوف غواړې، که بزرگی غواړې، که د الله خدمت، د الله محبت غواړې، د هغې یوه طریقه ده د خلکو خدمت کول، د خلکو مرسته کول، د خلکو مدد کول، د الله د مخلوق سره محبت کول او په مشکلاتو کې د هغې مدد و نصرت کول. دا د طریقت دی، هم تصوف دی، هم بزرگی ده، هم د الله د محبت لنډه لار او طریقه ده. ځکه یو عمل په دې میاشته کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیث څخه دا ښکاره کېږي چې انسان به د انسانانو سره د سهولت او د اسانۍ معامله کوي. که چیرې یو ځای څوک مجبوره وي، د مجبوره مرسته کول، هغې که د سړي په همسایګانو کې، هغې که د سړي په قریبانو کې، هغې که د علاقې په عامو مسلمانانو کې چې سړی د خپل وسته پورې د مؤمن مرسته وکړي، دا د دې دنیا د دې میاشتې بهترین عمل دی. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه غوښتنه کوي، ای د الله رسوله د روژې په میاشته کې کم عمل ډېر بهترین دی؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د روژې په میاشته کې صدقه کول بهترین عمل. یا هغه روایت په دې الفاظو باندې راځي چې حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي، ای د الله رسوله کومه صدقه ډېره افضله ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د روژې په مبارکه میاشته کې چې د یو غریب مرسته سړی وکړي، دا په ټولو صدقاتو کې افضل ترین